نن به ګرانو دوستانو که مونږ تاسو په اکسل پروګرام کې پی لیست زده کوو. پی لیست چې دا د مکمل د کارمند د پیرو ټوله مشخصات دلته راځي. زه که چېرته دلته د میاشتې چینج کوم او دلته د کارمندانو هر آی ډي چې چینج را چینج کوم یا میاشتې را چینج کوم نو مکمل ډیټا د هغه میاشتې مونږ ته دلته ښایي چې دغه کارمند څومره اجارې اخیستې، څومره دغه کوم میاشت کې الاونس پیسې اخیستې، څومره ډیډکشن ترې سوی د خپل دغه بیسک سیلري نه، دا رقم نیټ سیلري د څومره روپۍ مونږ حواله کړي دي. او بل خواله دې دغه ده که چې تاسو په اداره کې کار کوئ، هغه اداره کې کارمند تاسو منداوو کې سبا ما دغه پیسې نه دي اخیستي، نو دې لپاره ګوره تېر دلته مونږ ځای ورته هم جوړ کړی ده چې دلته به کارمند خپل ساین کړي چې دغه میاشتې پوره ګوره جنوري دلته ما پیسې اخیستله، منیجر به هم ساین کړي چې دغه کارمند دغه میاشت پیسې واخیستلې. که چېرې تاسو بانک کې هم پیسې حواله کوئ د کارمندانو، هغه هم تاسو بیا هم دلته تاسو پرنټ اخیستی شئ ترېنه، پرنټ یې کوي دلته هغه کارمند باندې ساین یې کوي. او دا رقم د که چې دا کارمند وغواړي چې هر کارمند ته تاسو نه جوړوئ، یو نیم دانه کارمند راځي چې هغه غواړي دا تاسو نه د خپل حسابۍ پوښتنه وکړي چې دغه میاشت کې کوم روپۍ مانه کټ سوي دي، ولې پیسې کټ سوي دي، ورته تا تېره میاشت اډوانس اخیستی او دغه میاشت کې مونږ درنه کټې کړلې. دارنګه مختلف ایشو کېدای شي تاسو دفاترو ته مخې ته راسي، نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ صرف د کارمند دلته آی ډي راولئ، ورته پرنټ یې کړه، خبره ختمه. د تېر درس کې مونږ تاسو دلته دغه پیرول ګوره مکمل زده کړه چې پیرول کې ګوره دغه ټول دغه یو هغه فشنې مونږ ټولې دغه وویلې، که چا هغه نه کتې هغه وګوره، هم پیرول به زده شي هم په دې پی سلیپ باندې تاسو بیا سم پوهېږئ. اوس راځم د دغې پیرول په مطابق باندې زه غواړم دغه ډیټا د یو کارمند دلته راسي ماته دلته اوس ګوره دا چې زه مینول یو د کارمند آی ډي لیکم، دا ګوره ډبل کلیک کوم بیا بل هغه لیکم، که هېڅ ډیټا موږ سره ډېره 50 کسانې 100 کسانې 200 کسانې 1000 کسانې، نو دا موږ یو دانه مینول موږ ته سخته ده. نو دې لپاره اول لازم ډراپ ډاون لیست جوړوم. ډراپ ډاون لیست لپاره ته ورسئ ډیټا ټیب ته، ټیب کې ډیټا ویلیډیشن دلته ورته لیست واخلئ. لیست کې چې واخیستل دغه لاړ شئ هغه څومره چې ډیټا دلته خو مخکې مې د اګزامپل لپاره لیکل، دا تاسو ډیټا ټول ډیټا به سلیکټ کړئ، انټر او اوکې بیا ووهئ. دلته ډراپ ډاون لیست جوړ شو. اوس ډراپ ډاون لیست کې چې هر آی ډي زه دلته راولم، اوس ګوره دلته ماته راځي. اوس زه غواړم چې دغه کارمندانو چې هر آی ډي دلته نوم یې کلیک کوم نو د هغه ډیټا دغه نور ځایونو کې هم راسي. نو دې لپاره مخکې دې نه چې هغه ویلوکپ فارمول واخلم، اول څه شی کوو دغه د هغه لپاره دا ټول ټیبل کې اخلو، دا میاشتې هره میاشت ته وي. دلته به راسئ، دلته چې ودرېدی د اولني هغه کې دلته چې ودرېدی کنټرول داسې موس څخه هم تاسو سلیکټ کولی شئ، دا رقم د ټوله سلیکټ کړئ داسې. که ډیټا غټئ تاسو ستونزمنه ده، نو بیا هغې لپاره څه شی کې غټلی شي، کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کې ووهئ، بیا رایټ. ګوره مکمل ډیټا ګوره هغه راغله ده. دلته نیم باکس کې دلته ورته نوم ورته ولیکئ، دلته ورته ولیکئ کوم میاشت ده، جنوري ده که نه، دلته ولیکئ جنوري. انټر هم که ګوره جنوري په نوم باندې هلته ګوره اوس دلته ګوره لیست هغه ګوره راغی ټیبل، دا موږ ته لوکه فارمول کې موږ ته اساني موږ ته راولي. راځم د مارچ هم همدا رقم ته کومه، دلته درېږمه کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کې او بیا رایټ ایرو کې مکمل ګوره سلیکټ شو. دلته راځم دا ګوره پاکومه، دلته ورته لیکمه فبروري او انټر. بیا راځم دغه بله میاشت هم داسې ټول هر څو میاشتې مخ 3 میاشتې ته راوستي، تاسو کولی هر څو میاشتې ټولې میاشتې نومونه پکې راولئ. بیا راځم دلته کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کې بیا رایټ ایرو کې چې ووایه ګوره ټول سلیکټ شو که نه. بیا راځم دلته لیکمه مارچ او انټر. اوس راځم دا ګوره دلته موږ سره بیا دلته ویلوکپ فارمول کې موږ سره اساتیا راولي. راځم دلته وهم از ایکوال ویلوکپ ټیب بټن به پریس کړئ. ټیب بټن چې پریس کړله دلته لوکپ ویلیو زموږ څه شی ده دغه ځکه هر آی ډي چې دلته راځي دلته یې ماته راوله، لاندې مشخصات یې راوله. دې لپاره چې دغه آی ډي زه نور فارمولو کې هم کاپي کوم، نو دغه فارمول چې ده دغه بیا خانه ښکته پورته کي کالم یې چینج کړي. دې لپاره دا به موږ فکس کوو. نو فکس لپاره F4 به پریس کړئ، دا فکس کېږي. چې کله فکس وره دلته وایي کاما هم چې کړه دلته ولیکئ ګوره جن ګوره خپله ګوره دغه ټیبل اری ګوره راغی، ګورې دغه ده په دې به کلیک کړئ. ګوره چې کلیک کړئ ګوره مکمله ګوره هغه ټیبل چې موږ مخکې سلیکټ کړه که نه، که نه اوس به تلو مکمل یو ټیبل به هم سلیکټ کوو، هغه هم ګورې موږ ډېر وخت نیسي. کاما دغه دغه جویننګ ډیټ چې ده دا د کارمند دغه یې موږ څوم کالم و، اوس تقریبا ما په خیال دریم کالم و، دریم کاما
او هغه اف ایکس ویلو لپاره 0 بریکټ به کلوز کړئ او دا به انټر کړئ. دا چې انټر که ګوره دا ډیټ ده که نه ډیټ وایسته خو دا ځکه دلته راوسته لکه چې مونږ دا ډیټ هلته نه دا کالم نه جوړ سوی نو دې لپاره دا لاړ سئ ډیټ فارمیټ به واخلئ شارټ ډیټ. ګوره دا قانون ګوره جویننګ ډیټ ګوره مونږ ته راوسته. بل شي دا دلته که چېرته دا اوس زه جنوري دلته ګوره بل د فبروري زه لیکم خو دا ډیټا به نه چینج کېږي نو دې لپاره چې مونږ دغه ډیټا باید چینج سي ځکه چې زه اوس د مثال دا نومونه زه دلته جنوري لپاره کوم دا مثال هغه لیکم فبروري لیکم فارمول کې لیکم بل فارمول پکې لیکم دا مونږ ډېر وخت زیات وخت نیسي نو د دې لپاره دلته به هم زه هغه کوم کنټرول زیات بیا د جنوري وکم دلته به په همدې فارمول به ودرېږي دا به ډبل کلیک کوي پې دلته دغه جنوري چې دا به تاسو شی کوي دا به پاک کوي جنوري چې پاک کړل دلته به ولیکئ انډایرکټ فارموله مونږ لیکو انډایرکټ ور خپل هغه لاندې راغی ما ډبل کلیک کوي یو چې ډبل کلیک انډایرکټ کې تاسو څه شی غواړئ زه ورته وایم دغه خانه دې خانه کې چې هر یو نوم ماته راغی دا خانه او دې خانه دواړو خانو کې د هغه مکمل ډیټا هلته ماته شو کا دا خانه چې دا هم غواړو فکس کړو ځکه نو فارمول کې دا ډراپ ډاون کې نو دا ټول فارمولو کې دا همدا رقم فارمول راځي دغه چینج کېږي دا خانه فکس کول لپاره 4 به پریس کوئ بریکټ به بیرته کلوز کوئ دا ګوره دا هم بند او انټر به کوي اوس څه شی کوو ګوره دې ما چې ودرېږي خلاص بیا دغه کومه ګوره ښه د ډبل کلیک کې دا فارمول دا کنټرول به دا رقم دا کاپي کوي یو ځل دا چې کاپي کوي انټر کومه دلته راځو از ایکوال او کنټرول وی پیسټ انټر دا رقم دا ټولو خانو دا ګور مخبل هغه پیرول کې نو ځکه دا مخبل کې دا هم په خپل راځي دا رقم ټولو خانو کې به نس هغه کې از ایکوال کنټرول وی پیسټ ټول خانو کې به دا راولئ is equal control v paste is equal control v paste او دا is equal control v paste ټول یو خانه کې دا راولئ is equal control v paste دا به هم کوم is equal control v paste is equal control v paste او دا به هم هغه کې is equal control v paste دا به هم دا راکو is equal control v paste دا خانه به هم دا رقم دکو is equal control v paste is equal control v paste is equal control v paste سیده در بیاغه کما is equal control v paste is equal control v paste او دا هم is equal paste دا هم is equal control v paste او دا به هم is equal control v paste ګور دا ولې دلته راغلل ځکه چې دلته ګوره ښه دلته همونږ اوس به څه شی کوو دا کالم انډکس نمبر به د هر یو کالم د دې خانو چینج کوو نو دا بیرته خپله په خپل سره صحیح کېږي F2 پریس کې F2 چې پریس کړه دلته ګوره ښه نیم وګورئ هلته پیرول کې چې نیم په څوم کالم کې و نیم یو په خیال دویم کالم و دا ګوره کالم انډکس نمبر چینج کړو خلاص ګوره هغه سلیش مان اضافه شو پکې دا ګوره دویم و انټر یې کړه ګوره ډایرکټ ګوره هغه نوم ګوره راغی دا رقم دا ګوره دا خانې به ټول هم دا رقم ته بیا کوي ګوره اچ آر ای چې ده اچ آر ای هلته به وګورئ اچ آر ای په څوم کالم کې هلته به وګورئ اچ آر ای به هغه کې یو ځل اچ آر ای ګوره دغه هغه لپاره یو بله هم ده د خیمه چې دې تاسو کالمونه خو ډېر زیات دي که نه نو دا چې یو کالم تاسو یو ځل چک کوئ که نه دا سخته ده دلته به اوله یو خانه به انزرټ کوي روم چې انزرټ کړل دلته دې ځای څخه به څه کم کالم دې نه سټارټ دې ځای څخه به د هغه دا رقم ته هغه کوي ځکه تاسو بیا کالمونه صحیح معلومي چې تاسو کوم کالم په کار دلته خانو کې دا رقم تر اخیره پورې به راغلی شي هر یو کالم ګوره شمېرې ګوره هر یو کالم تاسو راغلی چې کوم کالم کوم نمبر لري اوس بل داسې اچ آر ای ګوره څوم ده 13 کالم ده که نه دلته به راسې دلته به ودرېږي F2 به پریس کړئ ډبل کلیک هم پې کولی شئ دا به 13 کوي او انټر به کوي نو دا رقم دا ګوره ښه زه ویډیو سټاپ کوم ځکه دا سره ویډیو ډېر غټېږي تاسو به دا رقم ټول به چینج کوئ زه دا زه چینج کوم د ټولو ما کالم انډکس نمبر چې هغه ما چینج کړی نو دا رقم ډیټا راغله ګوره دلته صرف یو ځای کې دغه ستونزه ګوره راغله ده د اکاونټ نمبر اول سره کې صفرونه ول که نه دې ګوره صفرونه نشته دي نو هلته به تاسو لکه دا رقم ته په هغه کې هم هغه ستونزه راځي په تلیفون شمېره کې هم نو هم تاسو دې ځای څخه کنټرول کولی شئ لکه تلیفون اول سر کې صفر ده هغه صفر اکسل نه دي نو دې لپاره به تاسو شی کوئ له کیبورډ څخه کنټرول 1 به پریس کوئ دلته به راسئ
نمبر ته نمبر کې د کسټم کې دلته د جنرال پاک دلته ګوره کالم څه د تاسو هر څومره د اکاونټ نمبر یې هغه خانې به ته ولیکئ هم صفرونه فرض کړه 10 ثانیې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لسم کلیک ورنو دا رقم ورسره کې صفرونه هم راځي ګوره اوس دا رقم دا ګوره مکمل جوړ شو دا ګوره مکمل د کارمن د پیرول مکمل ډیټیل دلته موږ ته شو تاسو کولای دا پرینټ کې پی ډی اف کې ځان سره وساتئ پرینټ کې خپل سین واخلئ کارمن څخه سین واخلئ اوس راځم که دلته څنګه زه د کارمن نوم چینج کوم د بل کارمن غواړم څه ماته شو سي ګوره دا دویم چې کلیک ګوره دویم هم ګوره مکمل ټول ډیټا موږ ته شو کړه ګوره دا رقم ته خو ځینې وخت کې خیال کې ګوره دا ډیسیمل هلته وي دلته ګوره هم راځي نو دغه ډیسیمل لپاره تاسو کولی شئ څخه هم تاسو دغه مخه ونیسئ دا رقم ټول سلیکټ کړئ او دلته لاړ شئ د هوم ټیب کې دلته راسئ دغه ډیسیمل یې کم کړئ دلته کرنسي هم تاسو ورته ټاکلی شئ ورګوره ډیسیمل سوچه ما ختم کړل دی نه دغه څخه هم دا ډیسیمل زه ختموم که ورکویم خپله خوا نه ورکویم نه شو که تا شو نیسي نو شو کېږي نه ګوره دا رقم ته اوس کولی شئ د هر کارمن د آی ډي تاسو دلته بدله کړئ دا کارمن ګوره مکمل ډیټا تاسو دلته ګوره شو کېږي ګوره د ګوره 80000 د ګوره نیټ څومره څه دومره څه ګوره دومره دا ډیټکشن او دا نور شیان پکې راغلي دي همدا رقم ته که چېرته دلته دغه جنوب فبروري ولیکم هم د کارمن ګوره دا خلیل ده کنه خلیل ګوره مکمل څنګه انټر کوم زه مکمل ډیټا ګوره موږ ته ګوره چینج کېږي نو اوس دې لپاره څه شی کوو موږ غواړو چې دغه فارمولونه شیان دي موږ دغه ګډ وډ موږ نه نیسي نو د دې لپاره موږ څه شی کوو دې ته یو بل هغه نه کوو چې دغه پروټیکټ کوو صرف زه غواړم دغه غواړم دا چینج کوم او دغه چینج کوم دا نور غواړم نه چینج کوم نو دې لپاره دا پروټیکټ ورکوم چې دغه نور شیان څوک انټري کوي کلیک پې کړي نو دا بیا پاک نیسي نو دې لپاره څه شی کوم راځم دلته درېږم دا کوم چې تاسو غواړئ چې ایډیټ شي د کیبورډ څخه به کنټرول بټن ونیسئ او په دې به کلیک کړئ په دې چې کلیک کوو اوس د کیبورډ څخه بیا کنټرول 1 به پریس کړئ دا راغی فارمیټ سیګل دا پروټیکټ ته به راځي پروټیکشن کې بل دا لاک به ترې ختم کړئ دا به اوکې کوي دا چې اوکې کوي اوس که هر ځای کې تاسو ودرېږئ یو ځای کې ودرېږئ صرف کلیک کوئ کلیک هم کو دلته راځو بیا ریویو ټیب ته ریویو ټیب کې دلته پروټیکټ شیټ کې دا ګوره سلیکټ لاک چې دا لرې کوي دی نه دا چې لرې که ګوره سلیکټ انلاک سیل چې دا هغه ته زه پاسورډ ورکوم کوم چې انلاک دي نو اوس دلته ګوره موږ چینجز کولی شو دې کې او که دې باندې څوک چینجز کوي ګوره نه کېږي دا زه پاک کړم لیکم جنوري ګوره او که جیره خپل موږ کلیک کوو ګوره کلیک ګوره کار نه کوي ګوره لاک شو دا ګوره نوره کلیک کېږي ګوره خو هغه کېږي نه نور ګوره صرف زه کومه ګورې دغه دوه ځای کې چینجز راوستیاست دلته ګوره دغه ډیټا کس شو که ماته نو دا رقم تاسو کولی شئ یو خپل د پیسلیپ جوړ کړئ خپل کارمندانو ته شیر کړئ نو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو دا ویډیو تاسو ته ګټوره ثابته شي او په خپل د ژوند په کارو کې ډېر زیات په درد وخوري او تاسو خپل کارونه ډېر اسانه کړي نو دا نور باقي په الله پاک سپارم دا رقم ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسیږئ هر چېرته چې اوسیږئ ښاد آباد اوسیږئ ښه وخت ولرئ